سلامونه او وخت مو بخیر. پام ولاړم ته کندوز اړې د دې ساعت مهمه او وروستۍ خبرونه ته. نن پنجشنبه د مرغومې څلورمه نیټه ده چې د 2025 کال د دسمبر له 25 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل سات وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرچکي. په کندوز کې د قهوهخانې ښارګوټي د 12 کوڅو د پخېدو چارې پیل شوې. د کار او ټولنیزو چارو وزیر عبدالمنان عمري په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیګدلي سره کتلي. افغانستان او ازبکستان د کرکټ پر پراختیا او روزنه کې پراخه همکاري پیلوي. او په روسیې کې د یوې چاودنې له امله د دوو ترافیکو پولیسو په ګډون 3 تنه وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز کې د قهوهخانې ښارګوټي د 12 کوڅو د پخېدو چارې پیل شوې. نن په کندوز ولایت کې د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه د شاوخوا 40 میلیونه افغانیو په لګښت د قهوهخانې ښارګوټي د 12 کوڅو د اساسي پخېدو چارې رسما پیل شوې. د پروژې د پرانیست غونډې کې د ولایت مقام استازي د کندوز ښاروال قریب النبي انس، د اطلاعات او فرهنګ ریاست استازي، سیمې اوسیدونکو او خبریالانو ګډون کړی و. ښاروال ویل چې یا د کوڅې کلونه په خراب حالت کې وي او د پروژې بشپړېدو سره به د خلکو ورځنی ژوند اسانه شي. د پروژې د تطبیق مسؤل حاجي غلام حضرت صافي ژمنه وکړه چې چارې به د ټاکلې مودې او لوړ کیفیت سره بشپړې شي. د سیمې اوسیدونکو له دې پروژې خوښي وښوده او د ښاروالۍ هڅې وستایلې. د کار او ټولنیزو چارو وزیر عبدالمنان عمري په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیګدلي سره کتلي. دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې ایران ته د افغان کارګرو د قانوني لیږد، د ماهرو کارګرو تبادلې، د فني او حرفوي روزنې پراختیا او د افغان کارګرو د بشري او کاري حقونو پر تضمین خبرې شوې دي. غونډه کې د افغان کارګرو لپاره پر عادلانه مزد، خوندي کاري شرایط او د کاري اختلافاتو د حل لپاره د ګډ کمیسیون پر جوړولو ټینګار شو. د ایران سفیر هم د ګډو پروژو د کار ځواک تبادلې او دوامداره همکاریو ډاډ ورکړی دی. افغانستان او ازبکستان د کرکټ پر پرمختیا او روزنه کې پراخه همکاري پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف په کابل کې د ازبکستان د کرکټ فدراسیون له مشر عزیز محلیوف سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ په تخنیکي او مسلکي برخو کې پر پراخه همکاریو ټینګار کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په یو خبرپاڼه کې لیکلي چې د همکارۍ د لوبغاړو د ظرفیت لوړونې، د لوبسارانو او ریفریانو د روزنې او د کرکټ د پراختیا په برخو کې دي. د یادې هوکړې له مخې ازبکستاني پلاوی د روزنیزو پروګرامونو لپاره کابل ته راغلی دی. او وروستی خبر دا چې په روسیې کې د یوې چاودنې له امله د دوو ترافیکو پولیسو په ګډون 3 تنه وژل شوي دي. روسي رسنیو د دغه هېواد د پلټنو کمیټې له قوله لیکلي چې د مسکو ښار په سویلي برخه کې د چاودنې له امله د ترافیکو پولیسو 2 افسران او 1 بل کس وژل شوی دی. د راپور له مخې دغه چاودنه تېره شپه هغه مهال شوې کله چې د ترافیک پولیسو غوښتل یو مشکوک کس ونیسي. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله ومنشه.